الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. إمارتي مسؤولين سوداګرو، صنعتکارانو، پانګوالو او د رسنۍ استازو ته او ټولو راغلو ښاغلو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. خوښ یم چې نن تاسو سره په دې اتفاقیه غونډه کې ګډون کوم. الحمدلله نن موږ په هېواد کې پر نړیوالو معیارونو برابره د اوسپنې ویلې کولو فابریکه پرانیزو چې دا د هېواد د صنعت د پرمختګ پر لور یو بل مهم ګام دی. لکه څنګه چې څرګنده ده صنعت په یو هېواد کې د اقتصادي پراختیا لپاره د ملا د تیر حیثیت لري. هر هغه هېواد چې د اقتصاد په برخه کې په خپلو پښو د درېدو هڅه کوي اړګي چې د صنعت په سکتور کې کورني او بهرني پانګونې ته زمینه برابره کړي. د همدې موضوع د اهمیت په درک کولو سره اسلامي امارت هم صنعت ته د بستر اوارولو په مخه کورنۍ او بهرني پانګونو ته زمینه برابره کړې او د صنعت کارانو بشپړ ملاتړ یې کړی. د اسلامي امارت او خصوصي سکتور ترمنځ د صنعت او صنعتکارانو څخه د ملاتړ لپاره دوامدارې ناستې ترسره شوي دي. په دغه ناستو کې د نورو پریکړو ترڅنګ ټولې امارتي ادارې مکلفې شوي دي چې د کورنیو تولیداتو د ملاتړ په موخه خریداري او تدارکاتي پروسو کې د کورنیو تولیداتو ته لومړیتوب ورکړي. که څه هم کیفیت یې د بهرنیو تولیداتو په نسبت له 10 تر 15% ټیټ دی. د دې ترڅنګ اسلامي امارت پر لسګونو کلمه هغو وارداتي توکو تعرفه لوړه کړې ده چې په کور دننه تولیدېږي، یعنې هغه تولیدات چې په داخل کې کېږي د بهره چې هغه قسم تولیدات راواردېږي. الحمدلله پر هغه باندې موږ خپلو ادارو سره د ګمرکاتو او د مالیې د وزارت د نورو اړوند او زیرت وزارتونو سره مو دا هدایت کړی دی چې باید تعرفه پر هغو باندې لوړه شي چې زموږ د کومو تولیداتو چې په داخل کې تولیدېږي د هغو ارزښت او د هغو رسوخ په خپل ملک کې پیدا شي. همدارنګه د صنعت پرمختګ لپاره د اسلامي امارت بل مهم ګام دا و چې تولیدي فابریکو ته برېښنا برابره کړي. لکه څرنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده د افغانستان د کورنۍ برېښنا د تولید کچه کمه ده او د خپلې اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هېوادونو څخه واردوي. د کورنۍ برېښنا د تولید د کچې لوړولو په موخه همدا نن ورځ د کابل ولایت په سروبي ولسوالۍ کې د شاوخوا 23 میګاواټه برېښنا د تولید قرارداد له خصوصي سکتور سره لاسلیک کړو. ماشاءالله له دې څخه هم په نورو ځایو کې الحمدلله زموږ کارونه روان دي. د برق ضرورت لکه څنګه چې موږ نن وینو د بل هېڅ شي داسې ضرورت موږ نشته لکه د برق. په کودننه د اوسپنې ویلې کولو فابریکو د خامو موادو د برابرولو په مخه اسلامي امارت د هرات ولایت د اوسپنې کان 4 بلاکونه د داوطلبۍ له لارې کورنۍ او بهرنۍ شرکتونو ته په قرارداد ورکړل تر څو په راتلونکي کې د اوسپنې ویلې کولو فابریکې د خامو موادو له کمښت سره مخ نه شي. موږ ډاډ ورکوو د دغه فابریکې خاوند محترم نوم نه رایادېږي. انشاءالله موږ به هغه قراردادونه چې مو د چا سره کړي دي د اوسپنې په برابر د قانونو په هکله هغه به انشاءالله د دوی د دغه څخه د دغه قانون د استخراج څخه مستفید کیږي. هغه به راځي په دغه ځای کې بیا دوی انشاءالله
خپل په فابریکو کې ویلېږي. په پای کې د هېواد په اقتصادي برخه کې د یو مسؤل په صفت له ټولو صنعتکارانو او پانګوالو څخه غواړم چې د هېواد دننه په داسې مهمو سکتورونو کې لکه دا نن یې چې پرانیسته کوو پانګونه وکړي او یا مو پرانیسته وکړه الحمدلله موږ ورغلو دا د ده چې کومه کارکردګي کړې ده دا یقینا د ډېر ستایلي وړ ده. د ډېر غټ کار کړی دي. خدای پاک دې زموږ نورو تجارانو وړونو صنعتکارانو ته ټولو ته توان توفیق ورکړي چې په دې کې رقابت سره وکړي یو تر بل مخکې کېږي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.